د شریعت مطالبه زمونږ استاسنا محبت د نبی علیہ السلام مبارک دے. شریعت دا مطالبه کوي د هر عاقل بالغ نه د ایمان خاون نه چې د نبی علیہ السلام سره د هر چان او د هر سن زیاته مینه وکړي. کله چې د یو شخص محبت د خپل ځان نه، د خپل والد نه، د خپل اولاد نه او د ټولو خلکو نه زیات شي، د نبی علیہ السلام سره د مینه ور زیات شي، نو د دې انسان د ایمان کمال ته ورسیږي. ما د سورۃ توبه چې کوم آیات کریمه په خطبه کې ولوستو، نو په دغه آیات کریمه کې د درې قسمه محبتونو ذکر دی. یو محبت داسې وي چې هغه طبيعي وي، دویم محبت داسې وي چې هغه عقلی وي، او دریم محبت شهوانی وي. په دغه آیات کریمه کې رب کریم د سورۃ توبه فرمایي ہر قسم محبت دا مغلوب کيو په دې هر قسم محبت باندې محبت د نبی علی السلام غالب وګرځوي. د مور او د پلار د رونو د خويندو سره انسان طبيعي محبت کوي. رب کریم فرمایي دا د مور او د پلار د رونو د خويندو محبت مغلوب کا او پدې د خپل پیغمبر علی السلام محبت غالب وګرځوا. دا طبيعي محبت ته پدې طبيعي محبت باندې بستا د خپل پیغمبر علی السلام محبت غالب وي. یعنی دومره به د مور او پلار خزي یا د مور او د پلار د رور او د خور سره مینه نه کې، څومره مینه چې ته به د خپل پیغمبر علی السلام سره کې. دویم نمبر محبت عقلی دی، د مال او دولت سره، د تجارت سره، د کور سره، د ګاډي سره، د سورلې سره، د سره چې د انسان کم محبت وي، علما فرمایي دغه محبت عقلی دی. خو د شریعت تقاضا دا ده چې ته په دغه عقلی محبت باندې هم محبت د نبی علی السلام غالب ګرځي. ته به د خپل کور سره، د خپل مال سره، د تجارت سره، د خپل ګاډي سره، د خپل سورلې سره، د خپل متاع سره دومره مینه نه کې، څومره مینه به چې د الله محبوب مبارک سره کې. په دې عقلی محبت باندې ممستا محبت غالب وي. او دریم محبت شهوانی دی چې هغه انسان د خپل بیبیانو سره کوي. د بیبي په محبت باندې به هم ستا د پیغمبر علیہ السلام محبت غالب وي، استاد د بیبي محبت به د نبی علیہ السلام د محبت په مقابله کې مغلوب وي. دا د قران عظیم شان د آیات خلاصو مفهوم ما بیان. صحابه کرامو تکو کتیش، نو صحابه کرامو دغه طبيعي محبت مغلوب ګرځولې او د نبی علیہ السلام محبت غالب وو. ګوره د صحابه کرامو د ټولو نه زیات مینه د الله د محبوب مبارک سره او څنګه وا. روایت کې راځي د جنگ بدر په موقع باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل زوی په خلاف تور راغسته و. دغه صدیق اکبر سے د صحابه په صف کې ولاړ دي او د زوی ایمان نه دی راوړی، هغه د مشرکین مکه په صف کې ولاړ دي. صدیق اکبر سے مبارک د خپل زوی په خلاف باندې په مقابله کې ولاړ دي. د جنگ احد په میدان کې حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ د خپل پلار په خلاف تور راغسته و او په جنگ احد کې ابو عبیدہ سے چې دا صحابي رسول دی، جلیل القدر صحابي دی، او په مقابله د مشرکین په مقابل کې د مشرکین په صفونو کې د پلار ولاړ دی.
ابو عبیدہ سے پخپل لاس باندې د نبی علیہ السلام بدترین دشمنو د پلار پخپل لاس د احد په میدان کې خپل پلار قتل کړی دی. یاد ساته د نبی علیہ السلام په محبت کې محبت طبيعي هغه د دې غالبو د محبت د نبی علیہ السلام غالبو په طبيعي محبت د دوی باندې. حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه په جنگ احد کې د خپل رور په مقابله کې ولاړ دی. رور د مشرکین مکه او د خوانه دی او مصعب ابن عمر سیب د نبی علیہ السلام مبارک سره د مجاهدینو په صفونو کې ولاړ دی. او چې کله جنگ شروع شو مصعب ابن عمر رضی الله عنه په خپل باندې خپل مشرک رور قتل کو مردار کړ. د نبی علیہ السلام مبارک محبت په طبيعي محبت د صحابه غالب وګوره. یاد ساته د غرنګ د جنگ بدر په موقع باندې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل باندې